د مرکزي بغلان ولسوالۍ د صنعتي ښار اوسېدونکي او ښاریان وايي چې دپخوا پرتله اوس په دې ښار کې امنیت د ډاډ وړ شوی او خلک په ډاډه زړه خپلو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. ښاریان وايي چې په دې ښار کې د پولیسو د 5م سم تعمیر سید میر احمدزي ټول هغه ګروپونه ورک کړي او امنیتي فضا یې ډاډمنه کړې چې په غلا او ډول ډول خپلسریو کې لاس درلود. 40 سال میشه من اینجا دکانداری میکنم فهمیدی؟ و اینطور امنیت رو که سید میر قماندان صاحب سید میر که آمده تابال اینطور آرامی در فابریکه و اینطور بیغمی و اینطور راحتی هیچ نمده فهمیدی خواه. اینمی ما در یک سر ما تیر هستیم از این تیر نیستیم که اینمی باشه بیبندوبار گم کرده بعد دیگه علاقهش تا گم کرده دوست تا گم کرده ما تا 4 بجه اینجا شتا نمیتونیم مال 12 بجه شام که خانه بریم کس کدام ممانعت نمیتونه سرکار امنیت کرده دیگر امنیت کرده. ساحه ډېره امن کړې ده، موږ ته امنیت راوستی ده، غلۍ له ساحل لرې کړي دي او په همدا لحاظ شاوخوا کې چې کوم بدماشان ګرځېدل، کوم لوچکان ګرځېدل، لنډغر ګرځېدل د هغو مخه یې نیولې ده او موږ ته یې په اواره توګه په دایمي توګه 4 ساعته موږ ته امنیت نیولې ده او موږ ترې خوشحاله یاستو. موږ له مرکزي دولته دا تقاضا لرو چې داسې کادرونه نور په حکومت کې وګماري. فی الحال ماشاءالله امنیت ډېر ښه ده. قبلا واقعا لږ بې امنیتي وه، نوکریوالي په دې ښار کې نه وه، بېنظمي هم وې او اوس الحمدلله په راتګ کې دغه امیر د وضعیت ډېر ښه شوی ده. په همدې حال کې د صنعتي بغلان د پولیسو د 5م سم تعمیر سید میر احمدزي وایي چې پوره توان سره هڅه کوي چې د دولت ضد ډلو ترڅنګ د غلو او نورو خپلسرو ګروپونو مخه هم ونیسي. احمدزي وایي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی تر واک لاندې سیمه کې خپلسري وکړي. چې زه پوه شم چې دغه سړی کې طالب راوتلی ده او زه قرار دلته کښېنم هغسې خوند نه راکوي. زه به ورځم که مړ کېږم د حوزې به مړ کېږي، که مړ کېږم زه به مړ کېږم. داسې نه چې نفر یو سای منصبي خبر نه په دې سړک تېر شي والته یې کته کړي. که زه هندستانه کې خبرېږم خو زه ورځم. له دې نه مخکې کوم امیران چې نورو خو هغو دغه کار نه کوو، خدای ما وظیفه ده. زه هېڅ وخت نه غواړم چې یو سرباز څوک کته کړي. د غله ما نیولي دي، جزاګانې مې ورکړي دي، نو سرانوالي ته معرفي کول، سپین ږیري دغه ملت درس راغله چې همدغه جزا یې بسته او بس بېرته مې خوشې کړي دي. د بغلان امنیه قماندان مل پاسوال وایي صمیمي وایي چې د نامسؤله ډلو غلو او خپلسرو کسانو د نیولو او ځپلو په برخه کې قوي هوډ لري او ټولو منصوبینو ته یې امر کړی چې هر هغه څوک ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري چې عامه نظم له منځه وړي. که هیچ کس را دیگه نمیمونیم که به نام افراد مسلح غیر مسئول اینجا بالای مردم ظلم کنه، نفر بکشه، باج بگیره، جاج بگیره و نفر پایین کنه و از پیش مردم دوزی کنه. این مسائل انشالله در سطح بغلان به اطمینان بر مردم اطمینان میتیم که ختم است و به هیچ عنوان در ولایت مردم دیگه وقت و موقع زیر ندارن. د صنعتي بغلان اوسېدونکي وایي له کوم وخته چې سید میر احمدزي په دې ښار کې د پولیسو د 5م سم تعمیر په توګه ټاکل شوی، د جنایي پیښو، وسلوالو، غلاو او خپلسریو ګراف بیخي راټیټ شوی او له حکومته غواړي چې دندې او هیواد ته ژمن خلک دې په دندو وګماري څو خپلسري او د وسلوالو غلو ګروپونه د حکومت ضد ډلو ترڅنګ په سم ډول سره وځپل شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.